سمینار یک روزه تحت عنوان ارتقای ظرفیت علمی استادان مدارس از طرف اتحادیه مدارس دینی و ریاست معارف غزنی برای 10 تن از استادان مدارس در مدرسه مظهرالعلوم در مرکز این ولایت راه اندازی شد. د سمینار موخه او هدف صرف د استادانو د علمي سویې لوړول وو چې په څنګه ترتیب باندې وکولای شي چې شاګردان په ښه طریقه باندې وروزي او د شاګردانو عمر په مدارسو کې ضایع نه شي او کوم شیخ صاحبان چې دوی ته وینا کوله په څو اهدافو باندې د هغو تمرکز او خاص موضوعات درلودې. در این سمینار که 10 تن از عالمان و حافظان قرآن کریم اشتراک کرده بودند، سخنرانان روی موضوعات چون مطالعه، روش تدریس، اهمیت مدارس، اوصاف مدرس، اهمیت همچون مجالس و تأثیر آن در جامعه صحبت‌هایی داشتند. مدرسه دی اصلاح، دی تقوا، دی اخلاق دی نبی کریم صلی الله علیه و سلم، دی الله جل جلاله دی کلام، دی ارشادات، دی ذکری او دی عمل مرکز دی. یو طالب سے مدرسے چو پارغیگی لکه څنګه چې ظاهري علم حاصل کړی، ظاهري علم نو باید عمل وکړي. مطالعه داسې یو څه ده چې ذهن فعال ساتي، وی علم ته ترقي ورکوي، زړه ته سکون ورکوي، ذهن ته ارامي ورکوي، معلوماتو ته زیادت ورکوي، په فصاحت او بلاغت کې ترقي راولي، په لیکوالي او په امتحان کې بریالیتوب راولي. د هر مرض لپاره دوا، د امراض د علم لپاره مطالعات. با گفته عالمان دین، همچون سمینارها جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت علمی استادان مفید بوده و از مسئولین خواستند که در برگزاری چنین سمینارها و توجه به مدرسه های دینی توجه بیشتر نمایند.